سلام دوستان و شنوندگان عزیز، به پودکاست دیگر با رئیس جمهور محمد اشرف غنی خوش آمدید. د خبرونه تمو د افغانستان د اوبنی او سرچینو موضوع او دا چې څه ډول سمبال شي او مدیریت وشي غوړه کړی ده. دا دایم چې ستاسو هم خوښیږي، نو بسم الله. زه داوود جنبشم. ډاکټر صاحب، تاسو هم زما درناوي او د زړه له کومې سلامونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه له تاسو نه او له ټولو وطنوالو نه چې دا برنامه اوري. بیاین از یک نقل قول شما فکر کنم که در مراسم افتتاح بند کمال خان بود یا یک جای دیگه گفتین که آب آبروی ماست، چون برنامه آب است. ما میخوایم که از همینجا شروع کنیم که چرا شما این ترکیب انتخاب کردین، از خاطر ازی که وزن کلمات آب و آبرو با هم نزدیک بود، یا فکر میکنین که در بین ارزش های دیگه آب آنقدر مهم است که باید مثل آبرو که به حفظش همه ما مامور هستیم توجه کنیم؟ آب نعمت خداوندی است. بدون آب زندگی غیر ممکن است و هیچ تمدن در آسیا بدون مدیریت آب قایم نشده و دوام نداشته و اهمیت آبرو در این است که هم بالای چشم قرار داره و هم موضوع حیثیتی ماست. این یک سرمایه ملی است که مثل ابروی چشم ما واره، باید هر قطرهش مورد توجه قرار بگیره و اهمیت هر قطرهش هر طفل، هر جوان، هر زن، هر مرد به صورت خلاص هر افغان باید بدانه و قدر کنه. د تمدنو په ایجاد کې هم د اوبو ارزښت بیخي واضح دی. موږ به ان شاء الله په دې باندې وغږیږو. په قرآن کریم کې هم اوبه د ژوندانه سرچینه بلل شوې ده. مثلا راغلی دی چې وجعلنا من الماء كل شيء حي. خو بیا هم پوښتنه دا ده چې په وطن کې ډېرې زیاتې نورې داسې خبرې شته، لاندې باندې شته، وړې زړې شته، چې په دې ټولو کې تاسې ولې د اوبو موضوع ته دومره ارزښت ورکاوه؟ ولې مو دا لومړی کړې وه؟ لومړی مننه د قرآني حکم له ذکر نه. دا واقعا د ژوند اساس ده او لکه نور سترې مسئلې باندې چې قرآن شریف کې مطرح شوي دي، دا یو حیاتي موضوع ده او زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده. اما کوچنیوالی په دوه کلیو کې تیر شوی، لوګر کې د سرخاو کلی او ننګرهار کې د سرخرود کلی. دواړه سره رودونه دي، دواړه رودونه دي او دواړه سره رودونه دي او دواړه سره رودونه دي او د اوبو مدیریت په دواړو کې خورا ډېر اهمیت درلود، خاصتا سرخاو کې چې یو کاریز چې شاید زر کلنی یا ډېرتر هغه اوبو چې د سلطان صاحب له چینې نه راځي په حدود 6 تر 8 کیلومترو باندې زرغونخوار کلي ته چې شاید د افغانستان لویترین کلیونه وي انتقالوي، ورځې د سرخاو د کلیو ده او په شپې کې اوبه د زرغونخوار دي. نو له دې نه پیدا شوي او دومه برخه وقتی چې زه یو ځوان استاد وم د ادبیاتو پوهنځي کې او په حدود 400 محصلینو سره مې په کال کې کار کوو، موږ د افغانستان پیژندنه پیل کړله او د اوبو مسله یو له لوړتوبو لخوا تقریبا زښت ډېر محصلینو لخوا مطرح شوله. نو زه یې په دې مجبور کړم چې د اوبو تاریخ پسې وګرځم او په تفصیل خاصتا هرات کې چې له 12مې پېړۍ نه پس موږ ډېر اسناد لرو، اژده نهر باندې چې د حضرت علي کرم الله وجهه د روضې دپاره لویترین کانالونه جوړ شول تیموري دوران کې، د لوګر په سیند باندې، د نور سیندو باندې، کاریزو دې باندې. او پس راغنه چې دکترا دپاره مې لاړم، په عمومي توګه بین‌المللي مقایسوي توګه مې اوبو ته وکتل او خاصتا په عملي توګه به ما 15 لومړي کاله نړیوال بانک کې یوه ډېره برخه په اوبو باندې تیر شوه،
خاصتا د هند او چین پرتلې باندې او د چین له دوم لوی بند باندې شاولاندی نومیږي او د دوی په لوی سیند باندې دا بند جوړ سو او 80 میلیون نفر یوازې په دې باندې تړلي وو. ما تقریبا 15 کاله کار وکړ. نو پس له هغه نه چې زه برته لاړم، د اوبو مسله ماته یوه حیاتي مسله وه او د څو کالو کې د چاپېریال د بدلون باندې چې ما مطالعات کړي دي دا ټول سره یو ځای سوي دي چې د اوبو مسله په یو اساسي مسلې باندې باید موږ د توجه وړ وګرځي. زه په خپل هم د یو سیند سره تړاو لرم، د کونړ سیند ډیر مشهور دی. دغه سیندونه خو ډیر لرو. زه غواړم هم د دغه ځای نه راپیل کړو چې ستاسې علاقه هم د ډېرې مودې نه ده، تحقیقات هم پرې کړي دي چې اورېدونکي وپوهېږي چې موږ د اوبو د سرچینو له پلوه په کم دریځ کې یو، د سیمې له هېوادو سره په مقایسه او په عمومي ډول په جهان کې ویل کېږي چې موږ ډیر سیندونه او ډېرې خوږې اوبه لرو چې په نورو هېوادو کې دغسې نعمتونه ډیر کم دي. موږ په کومه درجه کې یو؟ تاریخي نظر نه موږ سیندونه ډېر اهمیت درلود، اوس هم اهمیت لري، اما د چاپېریال په بدلون کې له یو خوا نه او د نفوس له ډېرېدو سره له بلې خوا نه موږ ډېرې د اوبو حوزې ډېر سخت فشار لاندې دي او دا عاجله ده چې په دې باندې پوه سو. لویترین فشار اوس له یو خوا نه د شمال په سیندو باندې ده چې دا ټوله موږ خاورې کې دي چې له هندوکش نه راځي او ځمکه خړوبه کوي. د آمو سیند 5 آمو سیند هغه حوزه موږ ډېرې لویې اوبه دي چې له بده مرغه نه موږ په 19 او 20 پېړۍ کې له دې نه ډېره کمه ګټه پورته کړې. د کابل د سیند حوزه چې هم شاوخوا د کابل ولایتونه او هم د ننګرهار او کونړ نورستان ولایتونه دا ټول په دې تړلي دي او همدارنګه پکتیا او خوست باندې تړلي دي. دا حوزه ډېر سخت فشار لاندې ده ځکه چې نفوس ډېر سوی. هلمند کې د هوا تودوخت په تیرو 50 کالو کې 1.1 درجه سانتیګراد جګه سوې ده چې پرتلې نظر نه ډېره خطرناکه ده او راتلونکي 20 کالو کې یا 30 کالو کې شاید 1.5 درجه تر 2 درجې نور اوچته سي. نو اوبه لرو اما باید اوس په دې فکر کې ونه اوسو چې اوبه خوندي دي او دوامداره به وي، هم ویش باندې، هم مدیریت باندې او هم محافظت باندې باید لومړیتوب ته متوجه اوسو. پس به حساب دریاهای ما علاوه از که نامهای خاص خود دارن، دریای کجا و دریای کجا، به حوزه ها هم تقسیم میشه. به صورت اساسی تقسیم بالای حوزه های بزرگ است. باز هر حوزه حوزه های فرعی داره و این هم در قانون آب و هم به صورت اساسی در سالهای اخیر. طور مثال حوزه دریای کابل 12 حوزه فرعی داره. همچنین هر حوزه دیگره ببینین و باز از این دریاها با وجود که شاید از نگاه حجم کم باشه، از نگاه تاریخی و وضعیت فعلی زندگی اهمیت زیاد داره. یو مثال د ګومل سیند او د کرم سیند چې دا ټول تړلي دي او ژوند ورباندې درېدلی، نو باید سړی هم لویه حوزه که نظر کې ونه نیسئ، مدیریت ډېر ګرانیږي او که فرعي حوزې ته هم توجه ونه کړئ، دا ټول حساب او کتاب د دې چې چیرې باید څه رقم بندونه جوړ سي، کومې اوبه په څه باندې ولګېږي، څه په معدنو باندې ولګېږي، څه څښاک باندې ولګېږي، څه ښارو دپاره ولګېږي، دا بیا یو منسجم نظم و نظام که نه راځي. با خاطر از اینکه شنونده را کمک کرده باشیم، یک رقم داده میتونیم که مثلا به صورت کل ما چند حوزه دریایی داریم و این شامل چقدر دریا و دریاهای بزرگ و دریاچه های خرد میشه؟ بله، 5 حوزه بزرگ دریایی داریم
که حوزه اول دریای کابل است و این به 12 حوزه فرعی تقسیم شده. حوزه فرعی دریای پنجشیر بالایی، حوزه فرعی دریای پنجشیر پایینی، حوزه فرعی دریای غوربند، حوزه فرعی کابل وسطی، حوزه فرعی رودخانه میدان، حوزه فرعی دریای لوگر، حوزه فرعی دریای لغمان، حوزه فرعی دریای کابل پایینی یعنی ننگرهار، حوزه فرعی دریای کنر اسدآباد، حوزه فرعی دریای پارون نورستان، حوزه فرعی دریای شمل و کرم خوست و حوزه فرعی دریای گومل در پکتیکا. حوزه دوم بزرگ آبی ما حوزه دریای 5 آموز و این حوزه با حوزه‌های فرعی دریای 5 بالا، حوزه فرعی دریای 5 پایین، حوزه فرعی کوکچه، حوزه فرعی تالقان، حوزه فرعی شورتیپه و حوزه فرعی قندوز پایینی و حوزه فرعی قندوز بالایی تقسیم میشه. حوزه سوم ما حوزه دریایی شمال است که این حوزه دریای بلخاب مزار شریف، دریای سرپل پایینی در جوزجان، دریای شیرین تگاب میمنه، دریای خلم و دریای سرپل بالایی را تشکیل میده. حوزه چهارم ما حوزه هریرود مرغاب است و این حوزه به 4 حوزه فرعی تقسیم شده که حوزه فرعی هریرود بالاست در چخچران شهر فیروزکوه، حوزه فرعی دریای هریرود پایینی هرات، حوزه فرعی دریای مرغاب در قلعه نو و سالهای گذشته فرارودم از نگاه امنیتی تحت هذه حوزه بود، اما فرارود به صورت اساسی جز دریای هلمند است و حوزه پنجمی ما دریای هلمند است که این 7 حوزه فرعی است که اول دریای هلمند بالایی، دوم دریای هلمند پایینی، سوم حوزه دریای ترینکوت، چهارم دریای ترنک، پنجم فرارود، ششم آبستاده غزنی و هفتم حوزه فرعی آبریزه ارغنداب تقسیم میشه. دغه سیندونه دغه 15 حوزو کې چې ورګډېږي ټولې خو هر موسم کې اوبه نه لري، ځینې یو موسم کې اوبه لري بیا وچ وي. او ځینې فصلي دي، ځینې دوامداره دي او حتی د حوزو له نظر نه په دې کې سته نه یوازې فرعي حوزې بلکې ټول سیندونه او په عموما توګه فصلونو کې لوی توپیری. در این حال ما بر علاوه آب روی یا سطح زمین که دریا هاست، آبهای زیر زمین هم داریم. اینها هم به سیستم های شبیه تقسیم میشن یا محاسبه دیگه برای از اونها وجود داره؟ یک نکته بسیار کلیدی را شما ذکر کرده و در اینجا یک تفکیک اساسی به کار است. آبهای زیرزمینی ما دو نوع است به صورت اساسی. یکی آبهای است که سالانه تجدید میشه و دوم آبهای است که در دورای جیولوژیک تشکیل شده و در حقیقت آبهای محبوس است و یک بار که اینا استخراج شوند بعد از او ختم میشه و این تفکیک اساسی بدبختانه از نگاه چاهای عمیق مد نظر گرفته نشده. یعنی دقیق مونږ پوهیږو چې کوم ځای کې کوم ډول اوبه دي، ځکه چې خلک د ځمکې نه اوبه راوباسي بیل دی چې وپوهیږي چې دا په کومه کټګورۍ کې راځي، آیا خلاصېدونکي دي که بیرته تجدیدېدونکي دي؟ دې باندې نه پوهېږي. له بد مرغې نه او له همدې نظره ده چې نن تقریبا د افغانستان ټول ښارونه د اوبو په ستونزو باندې اخته دي. که څاګانې ته وګورئ 50 کاله که نظر کې ونیسئ او خاصتا وچکالیو کې ورځ په ورځ باید کیندنې عمیق‌تر رسي او دا خپله یو نمونه ده او
هرات ستونزه لري، قندهار ستونزه لري، کابل ستونزه لري، مزار ستونزه لري، حتی جلال آباد چې په اوبو باندې ډېرتر استوار ده، اما د څاګانو له دې نظر نه خوست ستونزه لري، ګردې ستونزه لري، تالقان ستونزه لري، مزار شریف، شبرغان، دا ټولو کې وګورئ، میمنې کې دا ټولو کې یو اساسي ستونزه ده د اوبو او له بدې مرغې نه، ځکه چې امنیتي شرایط له یو خوا نه او تخنیکي پوهه له بله خوا نه دا اجازه نه وه ورکړې موږ په خپل د ځمکې لاندې اوبو باندې کافي پوهه نه لرو. دا نه ده راټوله شوې که خلکو ته نه ده ویشل شوې؟ یعنې موږ په اساسي توګه لا هغه مطالعات ضرور دي او دا مطالعات داسې نه دي چې یو وارې وسي. هغه اوبه چې محبوسې اوبه دي باید په سمه توګه وټاکل سي. ځینې ځایو کې موږ پوهېږو چې څه دي، ځکه سروېګانې ځینې اوقات کې سوي دي. مثلا کوم ځایونه وبخښئ؟ د مثال په توګه د لوګر په دښتو کې د داود خان په دورې کې هغه څېړنې سوې، کافي اوبو تشخیص سوي، چې نوي کېږي، سره نورې پیدا کېږي. اما دا چې څنګه دي او په څه رقم دي او دوامدارې دي که نه دي، دا تثبیت غواړي او دلته پوهه پکار ده او منسجم شی چې موږ همیشه نه ده درلودلې تداوم ده، ځکه یو تخنیکي نسل له بل تخنیکي نسل سره وصل سوي نه دي. بیا موږ له صفري ټکو نه شروع کوو یا پخواني اسنادو ته په دې رقم ګورو چې دا آخر د خبرې ده. د مثال په توګه هر څوک به درته وایي سروېګانې سوي دي، دې ځای کې به بهترین بندونه باید جوړ سي. وخت چې په عمل کې وګورئ تحقیقات یا ډېر سطحي وو، فرضیې وې، په هغه باندې درېدلې وې، او دوم اقلیمي شرایط او ټول تغییرات پکې چې راغلي دي دا نظر کې نه دي نیول سوي، نو نوې پوهه پکار ده. بله، دغسې یوه بېلګه د قوشتېپې د کانال مسؤلینو سره چې ما خبرې کولې، هغوی راته وویله، ویل کېدل چې د دې کانال طرحه د داود خان په وخت کې جوړه شوې وه. وایي موږ چې هر څه ارشیفي مواد وکتل، نه مو نقشې پیدا کړې، نه مو طرحه پیدا کړه. نه، همدا خبره ده او په عین حال کې یوازې داود خان دوره نه ده، په لومړي کلو کې خاصتا د ولسمشر اوباما په دورې کې چې توجه وسوله، د امریکا اردو یو دستګاه د انجینري لري، آرمي کور آف انجینیرز، دوی ته څه مسؤلیت ورکړل سوی و، اما د دوی څېړنې زښت ډېر سطحي وې. ټول چې مل سر تر پایه وکتل، یو ستندرد شی ویلي و، بې له دې نه چې اوبه وګوري، بې له دې نه چې یا د فرعي سیند یا د حوزې یو مدل چې نه وي، بې له هغه نه تاسو دا شی نسئ کوی. او پخواني اسناد اکثرا د حوازو له لارې نه دي، چې یو وخت دلته څوک راغلي وو یا تیر سوي وو، بیا چې ګورئ اسناد نسته. پیش از اینکه به مسائل دیگه بریم، بیاین از اول سرنوشت حقوقی آب معلوم کنیم. در افغانستان از نظر قانون معادن و جنگلات و سرمایه های زیرزمینی و غیره مربوط دولت میشه. آیا آب هم تعریف حقوقی داره؟ مربوط کیست؟ بله، آب تعریف حقوقی داره، اما با معادن و منابع زیرزمینی فرق‌های عمده داره. قانون آب در مملکت پاس شده، مدیریت حوزه‌های بزرگ و حوزه‌های فرعی از وظایف دولت است. این به صورت عمومی است، اما نکته را که باید مد نظر بگیرین است که افغانستان هزارها سال سابقه سیستم‌های آبیاری داره و از این جهت هم با ملکیت شخصی آب سر و کار داریم. یک قسمت کاریزا در طول تاریخ با پول شخصی آباد شده، مخصوصاً کاریزهایی که دور زمین‌های وقفی ایجاد شد، چون در شریعت مال دولت، برای ایجاد از این کاریزها یا ایجاد وقف‌ها استفاده کرده نمیتونستید، باید از جایداد شخصی یک ملکه یا یک سلطان یا یک شاهزاده و یک خان یا دیگه می بود و تعداد کاریزها تعلق که مشخص به این داره
که بازماندگای کسایی که کاریز ایجاد کردن در این حقوق که بسیار مشخص داره. همچنین جویهایی که از دریاهای ما در طول تاریخ کشیده شده با اصول بسیار واضح مرتبط است، مثل هریرودواره. از قرن 14 تا امروز ما اسناد منسجم متداوم داریم که حوزه هریرود به حیث یک حوزه در قرن 14 چی رقم یک نظام برش ایجاد شد و این نظام یکی از بهترین نظام‌های آبیاری بود که ما سراغ داریم و اسنادش خوشبختانه موجود است. از واحد مزرعه تا تمام سیستم دریا که باید به صورت سالانه تجدید نظر میشد و ما نظام حشر داشتیم که سالانه همه ای جویها پاک میشد و بندهای خاکی بود دوباره تجدید میشد. همچنین از چشمه نظام‌های خاص وجود داشته و در قسمت کاریزا خاصتا نظام شرعی ما بسیار روشن و بسیار با اهمیت است. طور مثال حدود که یک کاریز نو در موجودیت یک کاریز قبلی ایجاد شده میتونست به صورت بسیار واضح و مشخص تشریح شده تا تضاد به وجود نبیاید. همچنین جویهای بزرگ از منبع آب تا مزرعه وقتی که اینا میرسیدن، قرایی که در بین منبع آب و جای استفاده که از استفاده میشد از استفاده از آب محروم بودن و این مورد اطمینان مردم قرار میگرفت. مسیر جوی هم همچنین مورد اما در طول نارامی ها و بیامنی ها بدبختانه یکی از موضوعاتی که سخت صدمه دیده حریم رودخانه است، حریم رودخانه فرعی است و حریم جوی هاست که هم از اینها تاثیرات منفی داشته. په دغه هیواد کې چې زه اوسېږم یا ښایي نورو هیوادو کې مثالونه داسې چې سیندونه همداسې هوارو کې پیدا کېږي، هوارو کې بهیږي، همدې هواره کې بیا سمندر ته ورسېږي او هغې کې ورګډ شي. زه فکر کوم افغانستان کې خبره دغسې نه ده، یعنې تر کومه چې ماته معلومه ده، کېدای شي استثناءات وي، تاسې به معلومات وړاندې کوئ. زموږ سیندونه له غرونو نه راوځي او داسې تصور دی چې غرونه د سیندونو میندې دي. د دوی دواړو رابطه څنګه ده؟ همدغسې ده، د زوی او د مور ده که بله رابطه ده؟ بالکل. ځکه چې موږ غرونه بیا هم د خدای نعمت دي، ځکه موږ غرو کې اوچتو غرو کې هسکو غرو کې واوره راځي او په پیړیو کې دا واوره په غرو کې خوندي پاتې کېدله، په ډېر ورو په طبیعي توګه باندې د موسم په تغییر سره به په اوبو بدله سوله او ځمکه به یې کته خړوبه کړه. نو دا یې د ډېر اهمیت و، ځکه چې ځنګلونه چې په دې غرو کې وو خاوره یې ساتله او ټول مسیر د دې او سیلابونو نه به یې مخه نیوله. بله خوا د دې ده چې هلمند سیند پس له دې نه چې هلمند ولایت ته رسیږي تر فراه و دې پورې نیمروز و دې کې دا په هوارې کې ده او وقتی چې عربان هم افغانستان ته راغلل په هغه دورې کې بیړۍ په دې چلیدې او د هلمند خاصیت دا ده چې سلها کیلومتره د هلمند په طول کې قصرونه و، باغونه و او هغه وخت کې واحد سیستان ویلې او سیستان مرکز و او شاهنامه کې وګورئ د رستم په باره کې چې مرکز نیمروز و، دا ځای زښت ډېر شین او د تاریخي نظر نه تر 12مه پیړۍ پورې چې امیر تیمور په دې باندې مسلط سو او وایي چې بندونه یې خراب کړل، ځکه چې هغه یو برخه د تاریخي روایت ده. دا ډېر شین و. له بلې خوا نه د اوبو مدیریت دلته زښت ډېر پرمختګ کړی و. آمو سیند هم وخت چې شیرخان بندر ته ورسیږي له هغې نه پس یوه ډېره برخه په آرامه توګه ځي او دې باندې کشتۍ تېرېدلې او معلومدار د شوروي په دوران کې موږ د اوبو له لارې نه تجارت درلوده او اوس هم ازبکستان دې سره یو برخه بندرونه دي. کابل سیند تر چې ننګرهار ته رسیږي بیړۍ ورباندې نه چلیدلې
اما پس له ننګرهار نه بعضې اوقات به بیړۍ وي، اما خاصتا اوس چې د بېسود پل ده، دلته یوه ډېره لویه حوزه وه او نه پوهېږم تاسو په یاد به یې ما په یاد ده چې زما هم په یاد ده په بیړۍ کې له هغه نه به په مشکو باندې جاله یې چې ورته ویلې موټرو دا تېرېدل اخواته. بله مونږ پکې تیر شوي په یاد می دی. جالب بحث راغی. شما از کشتیرانی در دریای هلمند در ادوار مختلف تاریخی یاد کردین. قصه از تاریخ بیهقی به یادم آمد که از یک بزم شاهانه در وسط دریای هلمند در یک کشتی در دوران سلطان مسعود غزنوی یاد میکنه که با پریرویان در کشتی سوار بوده و از قصر به قصر در دریا میرفته و عیش میکرده. یعنی که ما سابقه کشتیرانی داشتیم اما رشد نکرد، به خاطر شاید به علت ازی باشه که دریاهای ما یک نشیب فوق‌العاده داره. مثلا دریای پنشیر اگر ببینین در آبهایی که از سالنگ میاد، دریای کنر بسیار به شدت جریان داره که برای کشتیرانی شاید مساعد نباشه. ولی چرا در دریای مثل هلمند نتونستیم می فرهنگ کشتیرانی را حفظ کنیم؟ دلیل عمده سقوط حوزه تمدنی هلمند بعد از قرن 12 است و احیای ازی تنها با پروژه بزرگ وادی هلمند که ایجاد بند کجکی بود صورت گرفت و بعد از اینکه بند کجکی احداث شد در این حالت لاری جای موتر گرفته بود. اما قبل از او در قرنهای پیش از او مثل که تاریخ بیهقی را گفتین و در موجم بیهقی میگه که سلطان در آب افتاد و ایره باعث یک شگوم میگیرن و لشکرگاه نام است که استاد کوزات سر شهر لشکرگاه گذاشت و نزدیک بست معلوم داره سلطان مسعود و سلطان محمود نه تنها قصرها داشتن، یک باغ وحش بسیار وسیع بر شکار داشتن و تمام از این جزء اسناد تاریخی تثبیت شده و هنوزم نشانه از اینا مانده. تمدن دوره سیستان ما یک تمدن بسیار وسیع بود و ایره میبینین ریگ باز سالا وقتی که حرکت باد می تمام قصرها زیر ریگ است و سالهای دیگه که میبینین باز آشکار میشه. ساهای دیگه ما شدت آب به اندازه است در دریای پنشیر خاصتا و سرعت به اندازه است که متاسفانه کسایی که حتی در جویهای نزدیکش آب بازی میکنن اگه معتاد نباشن به مرگ دچار شدن و جنازه را از بند نقلو تا سروبی گرفتن. په دې برخه کې کله چې زه قوشتېپې کانال لیدو ته تللی وم دغه څو میاشتې د مخه داسې فکر راولوېدم د بیړۍ چلونې. د کانال عرض 100 متره دی او ما فکر کاوه چې دا تقریبا 300 کیلومتره طول دی. که له دې نه د بیړۍ چلونې دپاره کار واخیستل شي نو موږ درې څلور ولایتونه په اسانه د مالونو د لیږد د وګړو د لیږد له پلوه به اسان وصلولی شو. و بالکل بین‌المللي تجربه ډیره واضح ده. چین د لوی کانال باندې تړلی ده. لویترین انجینری پروژه په نړۍ کې تر څه 19 او 20 پیړۍ کې نوي بندونه مطرح سو او آباد سول د چین کانالو چې شمال او جنوب سره وتړل او دې دپاره دا په یو اقتصادي حوزې باندې بدل سو او اوبه نه ترانسپورت همدا اوسه ارزان ترین دی. پس له هغه نه بیا د ریل پټلۍ راځي او قیمت ترین ترانسپورت معلوم دار په لارۍ و دې کې دي. نو دې امکانات سته، په دې باندې فکر پکار ده. اما هلته لکه چین غوندې یا هېواد غوندې یا تایلند یا ویتنام یا دې کې یو لوی فرهنګ موجود ده چې وړې کشتۍ نه تر لویو بیړیو پورې دا ټول سره ټولیږي او په منسجمه توګه د ولایتو منځ کې تګ و راتګ کوي او کلیو منځ کې. بنګلادیش هم هغسې هېواد ده چې نیمې د اوبو لاندې په ځینې فصلونو کې او بیړۍ دي چې له یو کلي نه بل کلي ته په تګ و راتګ کې دي او بې له هغه بیړیو نه امکان د ژوند نشته او وریځې د اوبو لاندې دوی کري
او بیای ریبی. در قسمت آب چیزی را که یعنی برای کشور ما و برای همه کشورها مهم است استفاده آب در زراعت است. برخی از دریاهای ما قسمت اعظم آبش در باغ‌ها و مزرعه‌ها به مصرف میرسه و مفیدیت خاصی داره، ولی به مقایسه این دریاها حداقل دو دریا مثلا مرغاب در بادغیس و کنر در شرق افغانستان این موثریت یا نداره یا بسیار کم داره. علت خاصی هست؟ بله، دو دلیل عمده است که هر دو مشابه است. این دریاها دریاهای عمیق است و اکثریت مردم در دامنه کوه‌ها زندگی میکنند. و دوم سرعت آب است. این آب بسیار سریع بود و سریع است. از این جهت یک قسمت زیادش قابل استفاده دوامدار نبوده، اما چیزی که دکتر ناکامورا به افغانستان به حیث یک میراث دوامدار گذاشته، انطباق و تطابق مدیریت آب ژاپن از 400 سال پیش بود برای مهار کردن این آبهای تند و این نتیجه نهایت خوب داشته. نقطه دومش که یک نقطه امید است، ایست که با پمپ های برقی هرچی مقیاس پمپ های برقی بزرگتر شود و اندازه حجم از اینا بالاتر بره، آب از پایین با انرژی آفتابی، انرژی که از آفتاب سرچشمه گرفته شده باشه، با بالا پرداخت شده میتونه. چون اگر این آب با نفت مقایسه کنین قیمتش به حد زیاد میشه. گلبار یک نمونه عزیز از دریای پنجشیر، از خاطر که ژاپنیا یک سلسله مطالعات بسیار خوبه تقریبا 15 سال گذشته در می دوران انجام دادن و میخواستن یک بند در او ساحه ایجاد کنن، اما زیادتر از 15 متر بالا پمپ میکردن و از یک طرف ساختار جیولوژیکی منطقه مانعی بود، از طرف دیگه قیمت به اندازه میشد که باز قابل استطاعت نبود از نگاه فروش. ما غوښتل چې ځینې نړیوال اړخونه هم دلته را مطرح کړم، خو داسې معلومیږي چې کېدای شي په دې وخت خپرونه کې ټولو ته ونه رسیږو. نو دلته به لنډ یو دوه پوښتنې وکړم او اساسي برخه به بیا اوریدونکو ته یادونه وکړم چې په بل پودکاسټ کې به ولرو چې د اوبو او د افغانستان د اوبو نړیوال اړخونه او تعهدات او معاهدې او دا دلته لنډ غواړم استاد په دغه دوو سیندونو په تړه فقط یوه یادونه وکړم چې زموږ د ټولو سیندونو اوبه هغه چې نورو هېوادونو ته بهیږي، یعنې ډېره استفاده ترې هغوی کړې ده. همدا اوس چې قوشتېپې کانال جوړیږي منځنۍ اسیا هېوادونه ناخوښه دي. که چیرې د کنړ د سیند نه او د مرغاب د سیند نه چې هغه ترکمنستان، مرغاب ترکمنستان ته ډېره ګټه اخلي او کنړ نه پاکستان، که د دې نه زموږ استفاده ډېرېږي لکه هماغه چې د هلمند کې د کمال خان بند نه وروسته ایرانیان ناخوښه وو، دلته به هم دغسې ناخوښۍ را پیدا شي، فکر کوئ یعنې دوی به اعتراض وکړي؟ پیگی ولی منطقه ما سر اساسه و په همدې باندې چې ما ویلې آبروی ماست او سلها خنده ایجاد شد د دې لپاره چې موږ خپل اوبه خپل نکو او خوندي نکو. اما له بلې خوا نه باید منطقه دې نتیجې ته ورسیږي چې بېلې دې نه چې موږ په ګډه او په حقه حقوقو باندې چې موږ د اوبو تولید کوونکي یو او دوی ځینې هم تولید کوونکي دي اما اکثر مصرف کوونکي دي، دا اصول غواړي او بېل دې نه کېږي او څوک چې خپل حق ونسي ساتلی نورې ګټي نورې څټي. لازمي ده چې اباد نظر کې ونیسي او انشاءالله راتلونکي کې به ورباندې وغږېږو. اما په دې مرحله کې زه غواړم یوه خبره واضح کړم چې د هلمند معاهده ډېره اړینه ده، واضح ده، پرته له هغه حدودو نه چې ټاکل سوې ده افغانستان مطلق حق لري چې خپلې اوبه هر څنګه چې لازمي ګڼي مصرف کړي. دا 5مه ماده ده. افغانستان با حفظ تمام حقوق بر باقی آب رود هلمند قوس هیرمند هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می نماید و آن را به مصرف می رساند. ایران هیچ گونه ادعای بر آب هلمند قوس هیرمند بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است ندارد.
حتی اگر مقادیر آب به بیشتر در دلتای سفلای هیرمند میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد. موږ ټینګه مایده لرو. ما دا نه دي کړي چې مایدې کې نو. خبره دا وه چې په لسیزو کې موږ په حقیقت کې میلیاردونه ډالر اوبه ګاونډیو ته ورکړي یو، اما بدل کې راته څه نه دي راغلي. او موږ او تاسې یو متل ده، وروري کوو حساب په منځ کې. نو حساب خبره ده، او دا حساب ده چې برته باید د اوبو باندې راسو چې منطقي، علمي او عملي لارې څه دي. او تاسو د هلمند د معاهدې یادونه وکړه، هغه چې مخکې وویل نړیوال اړخونو باندې به بل پروګرام کې پاتې شو، ځکه دې کې وقت کم دی. دې کې یو دوه نورې لنډې پوښتنې لرم. نخست این که فکر میکنین که رابطه بین دریاهای ما و آب آشامیدنی در تمام کشور و مخصوصا در شهرها چیست؟ مخصوصا آبی که از زیر زمین میاد. شما به ننگرهار اشاره کردین که در وضعیت نسبتا بهتر قرار دارد چون به دریاها نزدیک است. آیا فکر میکنی این رابطه مستقیم است یا غیر مستقیم؟ خوشبختانه ما توانستم طرحهای بر 6 شهر افغانستان، هرات، مزار، قندار، کابل، خوست و جلال آباد ایجاد کنم که مدیریت آب شهرها به صورت دوامدار تحت یک پروگرام منظم بیاید. اینا موجود است، همه بررسی ها صورت گرفته، اما ضرورت به توجه اساسی و دوامدار دارد. بحران آب در این شهرها خاصتا است که فقیرترین افراد جامعه زیادترین قیمت برای آب میدن و بدون مدیریت منسجم آب دسترسی به آب در شهرهای ما به یک بحران عظیم اجتماعی در حال بدل شده است. دغه موضوع باندې کار شوی چې سیلابونو ونډه د سیندونو څپو په ډیرولو او د اوبو د حجم په ډیرولو کې څومره د څنګه مدیریت کېدلی شي؟ مدیریت فضل د خدای نسبتا آسانه ده، ځکه لویترین تجربه دی که مثبت تجربه د چین هېواد ده، او دا په خاورینو بندونو باندې کېدی سي، ځکه سیلبرونه واضح دي او سیلبرونه خطرناک دي. سیلبرونه چې اوریدونکو ته واضح کو، هغه ځای کې چې د سیلاب اوبه راځي، د سیلاب اوبه راځي، او دې باندې بدترین کار دا ده چې سیلبر باندې کورونه آباد کړي یا سرکونه وباسي، یا دا په شمالي درې کې ولیدل، سروبي کې لیدلي دي، نور ځایو کې لیدلي دي. شمال د افغانستان کې خاصتا موږ یو خبیثه دایره لرو چې 6 میاشتې وچکالي، 6 میاشتې سیلاونه وي. د سیلاب مدیریت زښت ډېر مهم ده، او د سیلاب خوندي کول یوه لویترین برخه د کمال خان د بند دا ده چې سیلابونه چې مفته په خوا تلل او اخواته د ایران په ګټې تمامېدې، اوس به برته انشاءالله تعالی د زیرې ګود او ګودونه چې موږ له ډېرو سترو طبیعي پانګونه وو، دا به برته ژوندي کړي. بله خوا نه دا ده چې سیلابونو سره زښته ډېره خاوره راځي. آمو سیند کې دا په زرها تنه په کال کې ده، او یو برخه یې دا ده چې په دې شدت چې دا راځي ساحلونه د سیند ورانوي، او د ساحلو ورانېدل له وړو سیندونه تر لویو پورې اوس موږ یو اساسي موضوع ده چې مدیریت غواړي، ځکه اخوا آمو کې ګاونډي هېوادو کې مدیریت سوی، اما بالعکس موږ خوا کمه سوې، او ځکه چې سرحد منځ د سیند ټاکل سوی دی کې موږ ډېر نقصان کړی. اما وبخښئ چې واضح کو، تاسو وایي مدیریت آسان هم دی او باید وشي. څنګه باید وشي؟ مثلا غرونو کې ورته بندونه جوړ شي؟ غرونو کې بندونه جوړېدی سي، دا د خاورې بندونه دي. د چین تجربه که په اساسي توګه وګورئ، او همدارنګه د جنوبي کوریا د ځنګلو بیا ژوندي کول، دا دوه ډېره بارزې تجربې دي. له بد مرغ نه ډېر وخت ونیو چې موږ خپل تخنیکي خلک په دې قانع کړو. یو جنجال د موږ دا ده چې ډېر احترام سره خلک چې 30 کاله پخوا یا 40 کاله پخوا یا 20 کاله پخوا په ډېرو سختو شرایطو کې
له پول تخنیک یا له انجینري نه وتلي دي، لا هم په زړو فکرو کې دي او د لوی بدلون چې چاپېریال کې راغلی او ضرورت د دې کوي چې له سره په اساسي توګه تعلیم ژوندی سي او اوسني علم سره یو ځای سي. په دې کې موږ ستونزې درلودې او اوس حتی هغه هم ډېر لوی خطر کې راغلی، ځکه چې تخنیکي خلک اوس مسؤلیت د مدیریت د اوبو نه لري. یو دوه مثاله د دغه سیلابي بندونو ورکولی شو چې کوم ځای کې جوړ شوي دي، څه ګټې اړولې په د تېرو کلونو کې؟ چین کې دا ډېره پراخه تجربه ده. ما دا وڅېړل، له بده مرغه نه موږ بیا راځم دې ته ځکه چې موږ مسلکي تداوم نه دی درلودلی. ډېر ځوانان راغلل ډېر زر کار ته، بې له دې نه چې عملي تجربه ولري او لویو چوکیو ته ورسېدل، او یا خلک چې سختو شرایطو لاندې انجینري لوستې وه یا پول تخنیک لوستی یو، دا لازمي پوهه چې دې ته وه دا پیدا نه سوه. او لویترین جنجال دا و چې وختې چې باندینی شرکتونه راغلل یا خصوصي شرکتونه راغلل، صداقت له نظر نه یې کار ونه کړل. د دواړو خبره دا وه څنګه قراردادونه اوږده کړي او له سره بیا مذاکرات وکړي دې بجای چې کار خلاص کړي. او دې نظره وه چې موږ مجبور شو چې دولتي ظرفیت ایجاد کړو چې هم چټک کار وکړو او هم په اساسي او دوامداره توګه. د دې وروستۍ پوښتنې یو دلیل مې دا و چې زه همدغه وروستي سفر کې چې افغانستان ته تللی وم، په پغمان کې ځینې واړه کانکریټي بندونه وو، په وړو درو کې د غرونو جوړ شوي وو، دا د اوبو د ګرځولو لپاره په د تېرو شپږ کلو کې جوړ شوي دي. ما فکر کوم چې دا د همدغه هغه شته، مګر دا بیا عرض مې څه و چې کانکریټ باندې باید بیرته فکر وسي. د مثال په توګه ما واړه کانکریټي بندونه جوړ کړي دي، ملي پیوستون پروژو او نورو باندې. خبره دا وه چې کانکریټ خپله سوال لاندې ده، ځکه که اوبه ډېرې تیزې لکه چې لرګی خوړل کېږي د حشراتو لخوا، همدغه رقم شګه کانکریټ تباه کوي. له دې نه سلها پروژې شته ټول ولایت د افغانستان کې، او سیندونه پاخه سوي دي. اما دغه باندې بیا یو نوی نظر پکار ده، ځکه طبیعي ویالې او له خاورې نه بندونه جوړول شاید په مراتب ګټورتري تر دې نه چې له کانکریت نه جوړ کړي. هم یک معلومات بسیار مهم است که استفاده از مواد ارزانتر و مهیاتر در محیط میتونه مفید باشه. تشکر رئیس جمهور محمد. که پروژه آب در افغانستان خاصتا در چارچوب پروگرام همبستگی ملی که در تمام کشور بود در حدود 150% فایده داشت، در حالی که پروژه برق آفتابی در حدود 12 تا 15% نتیجه داشت. بنابراین جهت واضح است، اما ضرورت بسیار واضح است که بالای دانش ما تجدید نظر شد. بسیار تشکر، زنده باشین. وقتی برنامه همونطور که قبلا هم گفتم به پایان رسیده، ما این بحث در برنامه دوم مربوط به منابع آبی افغانستان ادامه میتیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی، تشکر از حضورتان. تشکر از شما، از تمام وطندارا. زنده باد افغانستان، yaşasın افغانستان، تل دی به افغانستان.